درنو هېوادوالو، راسره اوس ترڅنګ د سوداګرۍ او پانګونې د اطاق رئیس نواب امیرزی صاحب راسره ترڅنګ ناست دی. او ومې غوښتل چې کومه لړۍ چې مونږ روانه کړې وه، دا کوم رقابتونه چې د ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ مونږ درلودل، نو د دې رقابتونو په اړه مې وغوښتل چې یو لنډ نظر د امیرزی صاحب څخه واورو. خو امیرزی صاحب ډېر سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. بس الله دې وکړي چې راته روغ جوړ اوسئ. نو دا چې نن ورځ راسره تاسې وئ، زمونږ په خپرونه کې زمونږ ترڅنګ وئ او تاسو زمونږ دغه برنامه او هر څه ولدل، نو د دې برنامې په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ چې څومره ګټه ټولنې ته رسوي، که کومې ستونزې وي، ستونزې راته په ګوته کړئ چې مونږ هغه د بل وخت لپاره حل کړو، او نور که ښېګڼې وي هغه هم راسره شریک. ډیره مننه اول ارمان صاحب، تاسو ته، ستاسو کاري ټیم ته، کلیوال صاحب دې ته، مشر کلیوال زموږ ملګري ته، او ټول نور دوستان چې تاسو سره دي، ښه راغلاست درته وایم. او تاسو خوست ته راغلي یئ او دغه شرایطو کې چې د کوم سیالۍ تاسو پیل کړي دي په نشت امکاناتو سره، دا د هیرولو وړ نه دي، دا به د تاریخ یوه برخه وي. او بل په هره ټولنه کې کلتوري او فرهنګي اوښتون یا پرمختګ چې راځي، د همدغې برنامو د دغې خپرونو له لارې راځي. ته نام خدای ستوره یې، تا ته موږ هیلهمند یو چې په راتلونکي افغانستان دپاره د ستر خدمت د ستر خدمت مصدر وګرځې. دغه کې به داسې ځوانان راوځي چې په راتلونکي کې به افغانستان اداره کوي، او تاسو دوی هڅوئ، یعنې دوی مسؤلیت ته متوجه کوئ چې موږ یوه ورځ یو امتحان سره مخامخ کېږو، موږ ولې اول مقام ونه ګټه، یا زه ولې په دغې سوال کې ناکام پاتې شوم. دغه تاسو یو فکر دی، یو ذهن دی، یو شعور دی چې زموږ ځوانانو ته ورکوئ. دا ډېرې ګټورې خپرونې دي. خو زما د ملي پانګوالو نه او د ټولو دوستانو نه دا هیله ده چې زموږ دغه ټیم، دا سټاف چې دی چې کوم ولایاتو ته ځي، باید همکاري ورسره وشي، په تشو لاسونو باندې نه وي، او دا لا پسې غني کړو تر څو چې زموږ نه یوازې په خوست بلکې د افغانستان په ټولو لرو پرتو سیمو کې زموږ ځوانان دې ته وهڅول شي، تر څو چې دوی په راتلونکي کې د دغې غریب ولس، د غمځپلي ولس، جنګځپلي ولس په وینو لړلې خاوره د دوی دپاره د یوه سکون او د ښه آباد او آزاد افغانستان درلودونکي وي. کور مو ودان امیرزی صاحب. مونږ هم بس غوښتل چې د دې لړۍ په هکله تاسې هم یو کوچنی نظر راسره شریک کړئ، او مونږ هم ستاسو دا نظر تر هېوادوالو ورسوو. ډېره مننه، ډېره مننه تاسو څخه کوم چې تاسو قدردان یئ، تاسو په موږ ګران یئ، تاسو افغانان یئ، او خدای دې وکړي چې تاسو ته خدای توفیق درکړي، او موږ ته د خدای دا ملګري او دوستان دغه فکر ورسره پیدا شي چې د داسې برنامو توسعه او پراختیا دپاره همکاري وکړي. په داخل او خارج کې زه غږ پې کوم چې ټول زموږ پانګوال باید زموږ د دغې خپرونو د دغې خپرونو د سپورټ دپاره، د سپانسرۍ دپاره دوی موږ سره که یوه افغانۍ کمک هم وکړي، زموږ به دا برنامې لا پسې غني وي، او تاسو به د راتلونکي افغانستان ښکلي مشران وئ. ډېره مننه. ډېره مننه کوم. درنو هېوادوالو، تاسو څخه هم نړۍ مننه کوم چې زمونږ برنامې څارئ او ملتیا مو کوئ، او ستاسو ټولو د کور ودانې چې زمونږ ته مینه راکوئ او زمونږ ملتیا کوئ.